د جولای 28مه له تور زیړي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د روغتیا وزارت له لوري هم اوس د عمل وخت دی تر شعار لاندې ونمنځل شوه. په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وویل چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په پرتله د تور زیړي کچه ټیټه ده. دوی دغه راز زیاته کړه چې اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې مرکزونه شتون لري. د افغانستان اسلامي امارت عام روغتیا وزارت د ناروغۍ د مخنیوي درملنه او کنټرول په برخه کې په ډیرو کمو امکاناتو خپل ولس ته خدمت کوي چې اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې مراکز موجود دي او په 8 ولایتونو کې د درملنه خدمات ترسره کیږي. مولوي عبدالولي حقانی دغه راز زیاته کړه چې خلکو ته د غوره او لا ډیرو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په خپل کاري پلان کې لري چې د همکارو بنسټونو په مرسته په 10 نور ولایتونو کې هم د دې ناروغۍ د مرکزونو پرانیسته وکړي. په نږدې راتلونکي کې به په 10 نور ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مرکزونو د پراناستې شاهدان یو ان شاء الله تعالی. او د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې سږکال ټولو ولایتونو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول خدمات ورسوي. په یاده جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي د خپل وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون او د امکاناتو کمښت هغه ستونزې دي چې د تور زیړي د پیښو د ډیریدو لامل شوی دی. ډاکټر نعیم الله صافی وایي چې دوی پخوا هم له عامې روغتیا وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او لا به هم دوام ورکړي. اول دا چې په خلکو کې عامه پوهاوی ډیر ټیټ دی. دوی کلینیکونو ته غاړوندو صحي روغتیايي مراکزو ته مراجعه نه کوي تر څو صحیح تشخیص شي او تداوی واخلي. او په ضمن کې په روغتیايي سیستم کې هم یو څه خلا وجود لري چې موږ په کافي اندازه درمل او تشخیصي مواد نه لرو. نړیوال روغتیايي سازمان لکه په نورو برخو کې ان شاء الله د هپاتیت په کنټرول او مخنیوي کې هم د عامې روغتیا محترم وزارت سره په کلکه ملاتړ کوي او ورسره ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د تور زیړي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تیر کال په ټول هیواد کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,000 تنه ښودل شوی و. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان د تازه شمیرو له مخې په نړۍ کې 300 میلیونه کسان د وایروسي هپاټایټس سره ژوند کوي او هر کال په دې ناروغۍ تر 2 میلیونو زیات کسان اخته کیږي.